ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې ګرانو زده کوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. راځو نننۍ موضوع چې ده د معرف د آنلاین درسونو د پروګرام له لارې د 11 سیم موضوع څنګه کوو تشریح کوو. د موږ تاسې نننی درس چې ده سیم چې ده هغه 11 مضمون بیولوژي ده او موضوع چې ده هغه لیزوزوم ده. اول موږ تاسې چې لیزوزوم چې ده په 1950 میلادي کال کې د ډیوي عالم لخوا څنګه شو کشف شو. د ډیوي په نوم باندې یو عالم و چې هغه لیزوزوم د لومړي ځل لپاره په حیواني حجرو کې څنګه کړ کشف کړ. او لیزوزوم چې ده لیزوزومونه چې دي هغه له مایتوکندریا څخه څنګه چې دي کوچني دي. یعنې لیزوزوم چې ده هغه له مایتوکندریا څخه څو درجې څنګه ده کوچنی ده. مایتوکندریاوې چې دي هغه تر لیزوزوم زیاتې دي غټې دي اجسامات په واسطه باندې لیزوزوم غټې دي او لیزوزومونه چې دي تر مایتوکندریا څنګه دي کوچني دي. او دنده چې ده هغه د په وجود کې د دستګاه په ډول باندې څه کوي عمل کوي. او د لیزوزوم دنده چې ده هغه زړې تخریب شوې حجرې چې دي هغه له منځه وړي. لیزوزوم دنده څه شی ده؟ د لیزوزوم دنده چې ده هغه زړې تخریب شوې حجرې چې دي هغه د هغوی په له منځه وړلو کې مهم رول لوبوي یا زړې تخریب شوې حجرې چې دي هغه له منځه وړي. او همدارنګه موږ تاسې بله موضوع ګلجي اجسام دي. ګلجي اجسام چې دي هغه په 1918 میلادي کال کې د کامیلو ګلجي ایټالوي لخوا په حیواني حجرو کې څنګه سو کشف سو. دا ګلجي اجسام چې دي دا یو ایټالوي عالم و چې هغه د کامیلو ګلجي په نوم سره یادېدو. نو دغه اجسام څنګه کړو کشف کړو. په چیش کې کشف کړو په حیواني حجرو کې څنګه کړو کشف کړو. دغه اجسام چې دي د ګلجي اجسامو په نوم باندې ځکه یادېږي چې دا کامیلو ګلجي چې و دا یو عالم و دا د ایټالیا و او دغه د لومړي ځل لپاره دغه ویاړ لاسته راوړ چې دغه انساج څنګه کې کشف کې. نو ځکه د همدې امله په د کامیلو د ګلجي اجسامو په نوم سره هم څنګه کېږي یادېږي. همدارنګه ګلجي اجسام چې دی هغه د پروټین په جوړولو کې مهم رول لوبوي. یعنې د پروټین په جوړولو کې مهمه دندې سرته رسوي. او دا ګلجي اجسام چې دي هغه د هوارو کڅوړو په شکل باندې څنګه وي واقع وي چې د هوارو کڅوړو په شکل باندې څنګه وي واقع وي او دوی په منظم ډول باندې عمل کوي. او چې دغه د پروټین د ډلبندي د دستګاه یا پروټین پیکیج په نوم سره هم څنګه کیږي پکټوري په نوم سره هم څنګه کیږي یادېږي. ګلجي اجسام چې دي هغه د پروټین د ډلبندي په ډول باندې کار کوي چې هغه د پروټین پیکینګ پکټوري په نوم سره هم څنګه کیږي یادېږي. یعنې دوی د هوارو کڅوړو په شکل باندې په منظم ډول باندې څنګه دي واقع دي او د هوارو کڅوړو په شکل باندې شتون لري. نو د همدې امله ورته پروټین پیکینګ پکټوري وایي یا دغه د په اصطلاح باندې. نو موږ تاسې چې دغه د پروټین د پیکینګ پکټوري یا د پروټین د ډلبندي په توګه هم څنګه کیږي کار کوي. او دغه ګلجي اجسام چې دي د پروټینونه چې دي هغه له ای آر څخه څنګه کړي اخلي یا ای آر یا انډوپلازمیک ریټیکولم څخه اخلي او له هغه څخه وروسته یې څنګه کوي
ډلبندي کوي. ګلجي اجسام چې دي پروټینونه له په اصطلاح باندې له ای آر یا اندوپلازمیک ریټیکولم څخه اخلي او هغه بیا وروسته څنګه کوي ډلبندي کوي. او بله موضوع سنتروزوم چې ده هغه زموږ تاسې سنتروزوم ده. سنتروزوم په حیواني حجرو کې موږ تاسې یایي چې ستورو ته ورته شکلونه لیدل کېږي چې هغه د سنتروزوم په نامه څخه څنګه کېږي یادېږي. په حیواني حجرو کې ستورو ته ورته جوړښتونه وجود لري یا په حیواني حجرو کې ستورو ته ورته جوړښتونه لیدل کېږي چې هغه د چش په نوم سره یادېږي، د سنتروزوم په نوم سره څنګه کېږي یادېږي. دغه سنتروزومونه چې دي دا له وړو جوړښتونو څخه منځته راغلي دي، یعنې د سنتروزومونو په منځ کې واړه جوړښتونه یا واړې دانې وجود لري چې هغه د سنترولونو په نوم سره څنګه کېږي یادېږي، چې هغه د سنتریولونو په نوم سره څنګه کېږي یادېږي. یعنې د سنتروزومونو په منځ کې کوچنۍ دانې وجود لري چې هغه د سنتریولونو په نوم باندې یادېږي. او سنتریولونه دي چې دي هغه له 9 ډوله وړو مایکروټیوبیولونو څخه جوړ شوي دي یا له مایکروټیوبیولونو څخه منځته راغلي دي. او سنتریولونه چې دي هغه د حجرې په ویش کې کله چې حجره په ویش باندې پیل کوي ښکاره وي او بیا وروسته څنګه کېږي پټېږي. او بله موضوع چې ده هغه پلاستیدونه دي. پلاستیدونه موږ تاسې چې مارفولوژیکي څېړنو چې ده هغو څرګنده کړې ده چې مارفولوژیکي څېړنو څرګنده کړې ده چې د حجرې په منځ کې بیضوي یا پیالې ته ورته جوړښتونه لیدل کېږي چې د هغه د چش په نوم سره یادېږي، د پلاستیدونو په نوم سره څنګه کېږي یادېږي. او دغه پلاستیدونه چې دی د پګمنټ یا د رنګه موادو له مخې چې دی هغه په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله دي. دا پلاستیدونه چې دی هغه د پګمنټ یا رنګه موادو له مخې چې دی هغه په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله دي. اول موږ تاسې یایو چې کلوروپلاست ده، کلوروپلاست او بله چې ده کروموپلاست ده او بل لیکوپلاست ده. پلاستیدونه چې دی هغه د پګمنټ یا د رنګه موادو له ډلې عمل څو ډوله دي. د رنګه موادو له مخې یا د پګمنټ له مخې په 3 ډوله دي چې کروموپلاست ده او کلوروپلاست ده او لیکوپلاست ده. همدارنګه کلوروپلاست چې ده هغه شین رنګه پلاستیدونه دي چې د فوتوسنتیز یا د ضیایي ترکیب په عملیه کې مهم رول لوبوي. همدارنګه بل چې دا کروموپلاست چې دا هغه رنګه پلاستیدونه دي چې هغه کلوروفیل نه لري، لکه مثال ژیړ، نارنجي او سور او نورو رنګونو یعنی کاروتیدید یعنی رنګ مختلف رنګه مواد لري لکه سور، ژیړ او نارنجي چې ده هغه په هغوی کې څنګه کېږي لیدل کېږي. همدارنګه لیکوپلاست چې دی هغه رنګه پلاستیدونه دي چې هغه د ځمکې د نباتاتو د ځمکې په ریښو کې او په دننه برخه کې څنګه کېږي لیدل کېږي. او بله موضوع چې ده هغه زموږ تاسې چې ده هسته ده. هسته د لومړي ځل لپاره په 1800 هسته د لومړي
ځل لپاره په 1838 میلادي کال کې هسته په 1831 میلادي کال کې به د رابرټ براون لخوا څنګه شوه کشف شوه د رابرټ براون لخوا څنګه شوه کشف شوه هسته په 1831 میلادي کال کې د رابرټ براون لخوا کشف شوه او هسته چې دا عموما ګرد جسم ده یا غلیظ جسم ده موږ تاسو چې هغه د لومړي ځل لپاره چا لخوا کشف شوی د رابرټ براون لخوا څنګه شوی ده کشف شوی ده همدارنګه هسته چې د هغه درې برخې لري څو برخې لري درې برخې یا هسته چې د هغه له دریو برخو څخه جوړه شوې ده چې اول موږ تاسو یو هستوي غشا ده هستوي پلازما ده او هستچه یا هستګۍ ده هسته څو برخې لري درې برخې هستوي غشا ده هستچه ده او په اصطلاح باندې هستوي پلازما ده چې هسته له دریو برخو څخه څنګه شوې ده جوړه شوې ده او بل موږ تاسو یې چې هستوي پلازما چې ده هستوي غشا چې ده موږ تاسو یې چې دا د هستې له لومړیو برخو څخه څنګه کیږي شمیرل کیږي د هستې لومړۍ برخه چې ده هغه د هستوي غشا په نوم یادیږي او دوهمه برخه چې ده هغه د هستوي پلازما په نوم یادیږي او دریمه برخه یې د هستچې یا د هستګۍ په نوم باندې څنګه کیږي یادیږي پوه او بله خبره دا ده چې راځو د نن ورځې درس په خلاص ډول باندې وایو چې زموږ تاسې نننی درس چې و هغه څه شی و لیزوزوم و لیزوزوم چې ده هغه موږ تاسې چې په 1950 میلادي کال کې د ډیوي لخوا څنګه شو کشف شو ډیوي یو عالم و تو په 1950 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره دغه لیزوزوم چې ده هغه کشف کو او په حیواني حجرو کې څنګه کو کشف یې کو او بل لیزوزوم چې ده هغه له مایتوکاندریا څخه څو ځله څنګه ده کوچنی ده یا لیزوزوم چې ده هغه له مایتوکاندریا څخه څنګه ده کوچنی ده او بل د لیزوزوم دندې چې دی د لیزوزوم مهمې دندې زړې تخریب شوې حجرې چې دي هغه له منځه وړي یعنې کومې حجرې چې زړې وي یا په اصطلاح باندې تخریب شوې وي یعنې حجرې چې کله منځته راځي په بدن کې یعنې کومې زړې حجرې چې ده هغه په بدن کې له منځه لاړې شي او بیا د هغوی پر ځای باندې نوې حجرې څنګه کیږي رامنځته کیږي یعنې کومې زړې حجرې چې له منځه تللې په بدن کې هغه د لیزوزوم په واسطه باندې له منځه ځي او بل ګلجي اجسام بله موضوع زموږ تاسې ګلجي اجسام دي ګلجي اجسام چې دي هغه په 1898 میلادي کال کې د کاملو ګلجي لخوا څنګه شو کشف شو په حیواني حجرو کې کاملو ګلجي چې یو ایټالوي عالم و او هغه د لومړي ځل لپاره دا ګلجي اجسام چې دي هغه یې څنګه کړو کشف کړو نو دغه ځکه د ګلجي اجسامو په نوم سره یادیږي چې دا ګلجي کاملو ګلجي چې و دا ایټالوي عالم و او دا ویاړ ترلاسه کړی و چې دغه اجسام چې ده ده پخپله کشف کړي وو نو له دې امله چې د ده په نوم باندې هم څنګه شو یاد شو او ګلجي اجسام چې دي هغه هم په حیواني حجرو کې څنګه کیږي لیدل کیږي ګلجي اجسام هم د په حیواني حجرو کې لیدل کیږي او ګلجي اجسام چې دي هغه د هوارو کڅوړو په ډول باندې څنګه موجود وي چې د هوارو کڅوړو په ډول باندې موجود وي چې دغه د پروټین د ډلبندي په توګه باندې هم دوی څنګه شی کوي کار کوي ګلجي اجسام د هوارو کڅوړو په ډول باندې موجود وي چې دوی د پروټین د ډلبندي په توګه کار کوي چې له دې امله د پروټین پیکینګ پکټوري په نوم سره څنګه کیږي یادیږي نو ګلجي اجسام د پروټین د ډلبندي په توګه کار کوي چې د پروټین پیکینګ پکټوري په نوم سره هم څنګه کیږي یادیږي او دغه
موږ تاسو چې پروټینونه چې دی هغه له اندوپلازمیک ریټیکولم یا ای آر څخه اخلي او هغه څنګه کوي ډلبندي کوي هغه پروټینونه چې دی هغه نو ای آر څخه یا له اندوپلازمیک ریټیکولم څخه اخلي او بیا هغه څنګه کوي ډلبندي کوي او بله موضوع چې وه هغه موږ تاسې پلاستیدونه وو چې مورفولوژیکي څېړنو ښودلې ده چې د هستې په داخل کې د کروي یا بیضوي شکله جوړښتونه وجود لري چې هغه د پلاستیدونو په نوم سره څنګه کیږي یادیږي او پلاستیدونه چې دي هغه د پګمنټ یا د رنګه موادو له مخې چې په څو ډولو په درې ډولو چې کلوروپلاس و کروموپلاس و او لیکوپلاس و همدارنګه بله موضوع زموږ تاسې هسته وه چې هغه د لومړي ځل لپاره په 1811 میلادي کال کې د رابرټ براون لخوا څنګه سوه کشف سوه چې هسته بیا درې برخې لري چې هغه موږ تاسې وایو چې هستوي غشا ده هستوي پلازما ده او هستګۍ یا هستچه ده نن لپاره درس په همدې ځای باندې پای ته رسوو انشاءالله په راتلونکي به بیا په بله موضوع باندې خبرې